بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساینس څلورم نمبر چې کوم یونټ دی هیومن ډایجسټیو سیسټم په هغه کې په تیر شوي ویډیو کې په هیومن ډایجسټیو سیسټم په ډایجیشن باندې خبره شوې هم ده. اوس مزید چې دی نو مخکې ته په څیزو دوی ورکړی دی چې وایي ټرای اټ اوټ وایي داسې وکړه صفحه نمبر 40 باندې. ټرای اټ اوټ مطلب دا دی چې داسې ته په خپله باندې وکړه چیو ا پیس اف ډرای بریډ فار ا مینټ وداوټ سوالوینګ اټ وایي داسې کار وکړه چې د یوې روټۍ ټوکړه راواخله خو چې هغه روټۍ ټوکړه وچه شوې ټوکړه لکه زړی د مخکې نه چېرته پرته یې وچه شوي یو پیس ترې واخله یوه ټوکړه د یو منټ دپاره چې دی نو هغه خوره چبوئ او تیروئ مو بس هسې خوره او تیروئ مو. what do you notice about the change in taste and texture of the bread نو وایي ته به څه محسوس کړي چې د روټۍ په خوند کې په ټیسټ کې په ذایقه کې ان ټیکسچر او د په جوړښت کې په بناوټ کې څه فرق راغی. یو منټ داسې تا مسلسل وخوړه او تیره دې نه کړه. explain your observations وایي دا خپلې مشاهدات چې څه دي حاصل کړو څه علم دې توانګس دا مشاهدات چې تاسو وکتل ودې لیدل او محسوس دې کړو دا ایکسپلین کړه دې تشریح وکړه وضاحت یې وکړه. نو که ته داسې وکړې یا دې خبرې دلته ډایجیشن خبره روانه ده د هضمې که د روټۍ یوه وچه ټوکړه راواخلې یا د ډبل روټۍ د یو منټ دپاره یې خوري او تیری یې نه نو اول کې خو به هغې کې څه خوند نه وي لکه تا ته به داسې څه خوند نه محسوسېږي خوږ خوند او چې څه ټایم تیر شي یو منټ وشي یا 30 سیکنډ وشي 40 سیکنډ وشي نو هغه به داسې خوږ خوند نه پرېږدي. دا ځکه چې په دې روټۍ کې یا په ډبل روټۍ کې خو سټارچ دی ګلوکوز پکې شته او زمونږ په خوله کې داسې انزایم دی چې هغه ته ټایلین وایي د ایمایلیز یو قسم دی بس ته دومره یاد ساته چې ټایلین انزایم دی په لاړو کې نو هغه ردی سره عمل شروع کی او ردی بریک ډاون شروع کی ماتولی شروع کی هضمې شروع کی د ګلوکوز نو هغه تا ته خوند هم راپرېږدي. نو دا په دې ځای کې ډایجیشن شروع شو ما دا محسوس کړو ته به داسې ووایي چې ما دا محسوس کړو چې یاره دلته ډایجیشن وشو او زما خولې ته چې دی نو څه ټایم بعد چې دی نو خوږ خوند شروع شو. نو دې مطلب دا دی چې یاره هلته انزایم چې کوم دی ټایلین په لاړو کې هغه په دې ډبل روټۍ یا په روټۍ کې ګلوکوز هو که نه په یو شکل کې نو هغه سره یو ځای شو هغه یې مات کړو نو خوند یې ترې راویستو او هضمې شروع کړه. نو دا د هضمې دپاره د هضمې چپټر دی نو دا ستاسو لپاره کې دا یو کار ورکړی دا اکټیویټي چې ته داسې وکړه تا ته محسوس شي چې یاره ډایجیشن کېږي ښه په رښتیا سره. نو دا یو ثبوت شو بس چې یاره ډایجیشن هم شته داسې خبرې نه دي. all the digested food is absorbed into blood through the villi of small intestine اوس دا خبره کوي چې ټول کم هضمه شوی خوراک دی ډایجسټډ فوډ دی از ابزاربډ هغه جذب کیږي انټو بلډ وینې ته تھرو د ویلای اف سمال انټسټاین په وړه کولمه کې چې کوم د ګوتو په شانتې شکلونه وي هغه ته ویلای وایي د هغه په ذریعه باندې دا چې کوم هضمه شوی خوراک دی دا جذب شي ځته دا وینې ته جذب شي د وینې سره ورسره شي. The blood in the circulatory system carries these nutrients to all cells of body چې کومه اینه ده په نظامي دوراني خون چې کوم دی لکه د اینه ده د اینې دا نظام دی چې په دې وجود کې ګرځي د رګونو په ذریعه باندې نو وایي د سرکولیټري سیسټم په ذریعه باندې چې دا اینه په دې رګونو کې روانه وي چکر یې لګوي د دې په ذریعه باندې دا خوراک دا جذب شوی خوراک چې هضمه شو بیا اینې ته جذب شو دا قسم غذایت د وجود د ټولو حصو ته ورسي all cells of the body د وجود ټولو خلیو ته ورسي د اینې په ذریعه باندې. اوس لاندې دا هغه ویلای ورکړل چې دا ویلای څه شی په دې باندې مزید خبره کړله ډو یو نو تا ته پاته ویلای ار سمال فینګر لایک پروجیکشن ان د سمال انټسټاین وایي دا ویلای چې کوم دی نو دا داسې فینګر لایک د ګوتو په شانتې پروجیکشن اوبار دی پاړسوب غوندې په وړه کولمه کې وچ انکریزز چې هغه زیاتی سرفیس ایریا سطحه پر ابزارپشن د جذب کولو دپاره اف ډایجسټډ فوډ د هضمه خوراک چې کوم هضمه شوی خوراک د هغه دپاره چې دی نو دا یوه غټه سطحه مهیا کوي ورکوي چې دا خوراک پکې جذب شي. غټه سطحه داسې ورکوي چې یاره دا په میلیونز کې دا ویلایي په لکونو کې د دې تعداد دي نو دغلته چې دی نو دا یوه غټه سطحه یي د څه لپاره د خوراک جذب کولو دپاره چې خوراک پکې جذب شي او د اینې سره ورسره شي دا داسې اوبار غوندې دی پروجیکشن داسې پاړسوب غوندې زګي ته وایي او د ګوتو په شانتې دی او د وړې کولمې دننه طرف ته چې کوم دی دننه سایډ ته په غاړو پسې دا لګېدلي په میلیونو کې دی د دې تعداد چې کوم هضمه خوراک نو هضمه خوراک په دې کې جذب شي او د اینې په ذریعه باندې د وجود ټولو حصو ته هر زګي ته ورسي. انټرسټینګ فیکټس د مزې نه ډک حقیقتونه ا چایلډ هیز 20 ملک ټیت ماشوم چې کوم په ماشوم کې 20 د پيو غاښونه دی فال بټوین د ایج اف 6 and 12 to make room for 32 adult teeth called permanent teeth وای دا 20 غاښونه چې کوم د پيو غاښونه دی ماشوم کې دا د شپږو کالو نه واخله 12 کالو پورې بیا دنه پریوزي دي وخیږي او دا بیا زګې جوړ کی میک روم زګې جوړ کی پر 32 adult teeth د 32
چې کوم مستقل غاښونه پرمننټ ټیت د هغو دپاره بیا ځګی جوړ شي 32 غاښونه پکې کېږي. نو په هر انسان کې چې دی نو د غاښونو تعداد 32 دی 32 دی. خو لکه دا داسې اکثر ممکن نه کله چا نه مات شي غاښ، کله پکې شینجی ولګي، بکټریا پکې وشي، هغه د وجې نه پرېوځي چا وښکلی که نه. خو لکه تعداد چې کوم دی د انسان په خوله کې د غاښونو هغه 32 دی. نو د رفیو غاښونه 20 چې کوم دی دا ته وخیږي، د شپږو کالو نه شروع شي 12 پورې ته وخیږي. بیا پکې مستقل چې کوم غاښونه دي پرمننټ ټیت چې ورته وایي ایډل ټیت هم ورته وایي غټ غاښونه یا پرمننټ ټیت مستقل غاښونه پکې وشي. Acid in your stomach has the capacity to dissolve an iron nail. اوس دا یو خبره ستاره معلوماتو لپاره د مزې ډک حقیقت لیکلی وي. ستا په معده کې چې کوم تیزاب دی HCl هایدروکلوریک اسید په هغه کې وایي دا صلاحیت شته دا کیپیسیټي ټو ډیزالو چې حل کي څه ان آیرن نیل د اوسپنې میخ نه دی، د اوسپنې میخ چې پکې ته ور واچوې نو هغه به ولیکي داسې کیپیسیټي پکې شته لکه دا دومره طاقتور تیزاب دی د معدې ده. نو a thick layer of mucus lining the stomach protect it from its own acid. و یو پیل thick layer چې دی نو یو پیل څادر یو پرده لګېدلي د میوکس ممبرین میوکس لیر ورته وایي. میوکس داسې څیز دی میوکوزه نه جوړي لکه کوم چې داسې بلغم شانتي که نه دی په شانتي یو لیري او دا د دې معدې نه ګیر چاپېره تاوي دننه سایډ ته لایننګ یې پې کړی کاورنګ یې پې کړی د سټامک دا معدې چې دی نو پروټیکټ کړي حفاظت یې کړی اټ فرام اټس اون فود د دې د خپلو تیزابونو. لکه معده کې تیزاب دي تا ویل HCl پکې دي دا د پروټین په ډایجیشن کې خو د پروټین په هضمه کولو کې او د جراثیمو په وژلو کې کار ورکوي چې کوم په خوراک کې لاړ شي. خو دا دومره طاقتور دي چې دا یو د اوسپنې نه جوړ چې کوم میخ دی هغه مولي کولی شي او ډیزالو کولی شي حل کولی شي. خو د دې لپاره چې د معده ته بچ پاتې شي الله تعالی پاک پکې میوکس ممبرین ایښودی یو ژیلې غوندې یو پردې ته ګیر چاپېره تاو کړلی د معدې نه هغه ته میوکس لایننګ وایي چې دا بچ کړي د معدې حفاظت وکړي پروټیکټ یې کړي د څه نه د خپلو تیزابونو په دې معده کې چې کم پیدا کېږي. بل دا و چې فرینډلي بکټیریا لیو ان اور لارج انټسټاین لایو یو که لیو دواړه اوسېدلو ته وایي هغه بکټیریا چې هغه زمونږ سره فایدمنه بکټیریا ده. فرینډلي بکټیریا چې زمونږ دوست بکټیریا ده که نه چې مونږ ته څه نه وایي لایو ان اور لارج انټسټاین زمونږ په غټه کولمه کې اوسېږي. دی میک ویټامین کې پر اس دا زمونږ دپاره ویټامین کې جوړوي. دا مزې نه بل ډک حقیقت شو مزې معلومات شو چې تا زده کړو چې هر ځینې بکټیریا داسې هم شته چې هغه فایدمنه ده. لکه بکټیریا په دوه قسمه دي که نه ته بیا ووایي یو فایدمن دي یو نقصان دیه دي. نو فایدمن پکې دا شو چې زمونږ په غټه کولمه کې اوسېږي زمونږ دپاره څه جوړوي ویټامین کې جوړوي. about 30% of the feces consist of bacteria. د انسان دا ډک امتیاز چې کوم دي نو دا تقریبا 13% په بکټیریا باندې مشتمل دي. په دې کې 30% بکټیریا دغه چې دی نو داسې بکټیریا دی چې دغه ده نقصاني بکټیریا پکې صحیح ده. اوس تا ته وایي چې ماډل اف الیمنټري کانال. الیمنټري کانال دې ته وایي چې د خوراک د کوم ځای نه شروع شوی دی دا کومه نالی ده د خولې نه شروع کېږي په انس باندې ختمېږي که نه دغه ته الیمنټري کانال وایي چې د هضمې د نظام د کوم ځای نه شروع کېږي. نو وایي میک ا ماډل اف د الیمنټري کانال داسې کار وکړه چې د ډایجسټیو سیسټم چې دی د هضمې د نظام دا نالی چې کوم ځای نه شروع ده د یو ماډل نمونه جوړه کړه how each organ is positioned and connected to the next and indicate the pathway of food in the process of digestion from the mouth to the rectum. او وایي داسې کار وکړه چې هر یو ارګن پکې وښایي چې هغه په کوم ځای باندې لګېدلی دی او د بل سره څنګه جنګېدلی دی یو ځای شوی دی ورسره او دا خبره وښایي چې هغه کومه لاره ده چې دا خوراک پرې را روان شي د خولې نه ریکټم ته ورسي. د دې لپاره ته څه وکړه دې ماډل نمونې جوړول لپاره یوز ریسایکل میټیریل داسې څیزونه استعمال کړه چې د هغه په دوباره استعمال کېږي لکه پلاستیک والا څیزونه استعمال کړه د بجلۍ تارونه استعمال کړه اینډ ورک ان ګروپس او په ګروپونو کې کار وکړه. ورپسې دوی ورکړی ډو یو نو تاسو ته پاته ده فالوینګ ار د مین سټیپس اپ ډایجیشن. دا لاندې چې دی نو دا څو داسې سټیپس دي کارونه دي چې په دې باندې ډایجیشن کېږي هغه کم دي. نمبر 1 څه کار وشي. نمبر 1 چې ډایجیشن کله کېږي د خوراک هضمه کېږي نو داسې کېږي. ټیکنګ ان اف د فود از کالډ انجیشن. کله چې مونږ خوراک واخلو او خورو ټیکنګ ان وایي خلو خروي دې ته انجیشن وایي خوراک دننه کول لکه خوراک دننه شي زمونږ خولې ته. دویم نمبر کې څه وشي کراشنګ اف فود فرام لارج سایز ټو سمال سایز پارټیکل از کالډ فزیکل ډایجیشن. په دې خوله کې د غاښونو په ذریعه باندې چې دی نو د خوراک د غټو مالیکیولو نه د غټ سایز نه وړو ذرو ته سمال سایز پارټیکل د غټو ذرو نه چې دی نو وړو ذرو ته چې دی نو مات شي کراشنګ شي دې ته فزیکل ډایجیشن وایي چې زمونږ د وجود حساب کې حرکت وکړي او هضمه وکړي. په 3 نمبر کې داسې وشي بریک ډاون اف لارج فود
molecule into small food molecule with the help of enzyme is called chemical digestion. دویم نمبر د هضمې چې دی نو کیمیایي هضمه ده چې په هغه کې د غټ مالیکول بیا مزید نور کم دی وړو مالیکول ته مات شي واړه شي خو د انزایم په ذریعه باندې واړه شي د غاښو یا بل څه په ذریعه باندې نو اته کیمیکل ډایجیشن وي. په څلورم نمبر کې دا وشي دا یې ترتیب ورکړی ډایجیشن صحیح ده. په څلورم نمبر کې دا وشي small food molecule after digestion from digestive system to blood by absorption چې داسې کار وشي چې د خوراک هضمه شي بالکل وړو مالیکول ته لاړ شي او ډایجیشن یې وشي هضمې وشي مکمل نو د ډایجیشن وروسته چېرته پاس شي چېرته لاړ شي د ډایجسټیو سیسټم نه لاړ شي اینې ته په اینه کې جذب شي په وړه کولمه کې ابزارپشن وشي. بیا په پنځم نمبر کې فود مالیکول are taken into cell and used by assimilation. بیا داسې کار وشي چې اینې ته خوراک کله ورسي نو د اینې نه بعد دا چېرته لاړ شي دا سیلز هر یوې خلیې ته ورسي د انسان د وجود هر یو خلیې ته ورسي دا مالیکول واړه مالیکول دغه عمل ته اسیمیلیشن وایي. اسیمیلیشن دې ته وایي چې هر خوراک هضمه شو بیا هر یو سیل ته ورسید او سیل یې د ځان دپاره په کار راولي لکه طاقت او انرژي ته حاصلې کړي نو دغه ته اسیمیلیشن وایي. چې نمبر کې undigested food داسې خوراک چې هغه هضمه شوی نه is removed هغه لرې شي out of the body د وجود نه by egestion هغه ته اخراج وایي. egestion د اخراج په ذریعه باندې د وجود نه بهر ته وځي نو دغه چې دی نو د ډایجسټیو سیسټم یا ډایجیشن چې کوم دی چې په کوم طریقه ولې کې څه وشي بیا څه وشي بیا څه هغه ټول سټیپس یې تاسو له درکړي مرحلې یې درله درکړي سټیپس څه ته وایي مرحلې دي. ډایجسټیو ډس آرډرس اوس داسې چې کوم بې ترتیبي راشي زموږ سره په دې ډایجیشن کې لکه د هضمې دا کم نظام دی په دې کې څه بې ترتیبي راشي څه بېګاړ پکې راشي ډس آرډر پکې راشي نو څه به کېږي. all of you are familiar with some digestive orders وایي تاسو ټول چې دی نو د دې خبرې نه به خبر یې چې یار د هضمې چې کوم بې ترتیبي یا بېګاړ راشي کله خرابتیا پکې راشي نو هغه نه به تاسو ټول خبر یې فیمیلیر به یې ورسره خبره به یې. نمبر 1 که چېرته په ډایجیشن کې څه مسله راشي په خوراک په هضمه کې نو څه به کړي اومیټینګ خی چې ورته موږ وایو الټی is the throwing up of stomach content through the mouth د خولې په ذریعه چې په معده کې صحیح هغه بهر راوځي دې ته اومیټینګ وایي. اومیټینګ څه ته وایي is the throwing up چې بهر راوځي of stomach content چې په معده کې صحیح through the mouth د خولې په ذریعه باندې دې ته اومیټینګ وایي. you can get vomiting دا الټی به کله په انسان نه ځي due to food poisoning چې کله څښل شوی خوراکي انفیکشن یا څه بیماري په تا باندې هیډیک په سر دې چېرته درد وي یا موشن سیکنس اټسټرا یا څه چکر مکرته حرکت کې په ګاډي کې روان یو ګاډی ته وخوځئ چکر د باندې راولي نو دې وجې نه چې دی نو تعالی الټی راتلی شي. دویم نمبر چې کوم ډایجسټیو ډس آرډر د چې د هضمې د انهضام په وجه کوم د هضمې نظام چې کوم دی چې د دې په وجه باندې تا ته راځي نو هغه ډایریا ده. هیزه څه شی دی د واټري لوز موشن 3 or more ټایم ا ډی چې ستا نه داسې 3-4 ټایمه چې دی نو لوز موشن کېږي. لوز موشن مطلب دا چې داس چې ورته وایي چې هغه در باندې کېږي 3-4 ټایمه ته داسې وکړي او واټري لکه اوبه پکې که نه د اوبو مقدار پکې سیواني نو دغه ته ډایریا وایي. یو کین ګیټ ډایریا هیزه به تا ته کېږي ډیو ټو انفیکشنز چې کله څه جراثیم په تا باندې حمله وکړي بیماري. میډیسنز یا څه داسې دوایانې وخوري چې هغه په تا باندې تیزي درشي. سټرس یا څه په تا باندې خفګان او ډپریشن فشار یې د باندې د دې وجې نه دا کېدلی شي. لکه ځینې دوایان هم داسې شته چې هغه ته وخوري نو په غټه کولمه کې چې کومه فایدمنه بکټیریا دغه مړه کړي نو ابزارپشن اف واټر بیا نه کېږي هلته نو هغه په هغه وجه باندې تا ته هم لګېدلی شي. یا څه انفیکشن د ایزې جراثیم بکټیریا تا ته ننوځي. کنسټیپیشن قبض چې څه ته وایي چې په اسانه سره بیا نه کېږي کله امتیازي نو دغه هم د ډایجسټیو سیسټم یو خرابي ده او دا یو مسله ډس آرډر دی پکې که نه. اکر وین د پیسز بیکم هارډ چې کله امتیاز ډېرې سختې شي ډرای وچې شي اینډ ډیفیکلټ ټو پاس او په اسانۍ باندې نه کېږي. یو کین ګیټ کنسټیپیشن قبض به تا ته هله کېږي ډیو ټو سم میډیسن یا خو چې چېرته بل څه بیمارۍ دپاره څه دوایانې خوري. لیس واټر انټیک یا اوبه لږې څښي. لیس اکسرسایز ورزش نه کوي اینډ لیس فایبر ان ډایټ یا ریشو والا خوراکونه بالکل ډېر زیات کم کړي نو په دې وجه باندې هم تا ته لګېدلی شي دغه مرض. دا ډایجسټیو سیسټم 3 ډس آرډر شو 3 بیماریانې شوې ته داسې وایي ومیټینګ ډایریا او کنسټیپیشن قبض ته وایي ډایریا ایزې ته وایي اومیټینګ قی ته وایي صحیح ده. اوس پاس د پارسل رول پلی وایي اوس داسې کار وکړه که نه چې رول پلی پکې وکړه. رول پلی دی ته وایي که نه چې لکه په خپله باندې پکې انسانان حصه واخلي نو 60 students into groups of 7 to 8 where one student play the human eating certain food while the other 7 play is one of the following organ mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. واته سټوډنټان په کلاس کې راجمع کړه په ګروپ کې یو پکې داسې کړه چې هغه به د خولې په شانتې کار کوي که نه لکه څه خوراک به خوري دغه به انسان هیومن ایټینګ به کوي که نه لکه دا به چې زه انسان یم د خولې کار به ترې واخلي. بل پکې داسې که ته ورته ووایه چې یاره ته د خوراک نالی شوې ته ښکته خوراک وړه معده ته بله معده که بلې وړه کولمه که بلې غټه کولمه که نو وایي دا په دې طریقه باندې یو ګروپ جوړ که. یوز ا لارج پیس اف پیپر ریپرزینټینګ فود انټرینګ د ماوث اینډ ټریولینګ تھرو د الیمنټري کانال یو غټه پاڼه راواخله په هغه باندې دا هر څه په ډایګرام کې ظاهره کړه چې یاره د خولې نه شروع شو څنګه چې موږ په ترتیب سره وویل. بیا د خوراک د نالۍ په ذریعه معدې ته خوراک لاړ شي په معده کې هضمه وشي کولمو ته لاړ شي د کولمو په ذریعه باندې چې
چې دی نو کم نیوټرنس غذایت یا په وینې کې شامل شي فالتو مادې چې نه هضمه کېږي یا د ریکټم په ذریعه باندې بهر ته ووځي وایي داسې یو ماډل ته جوړ کړه سټوډنټانو هغه پکې هم وکړه چې سټوډنټان هم هغه هر څه وکړي لکه یو سټوډنټ ووایي ته خوراک نالی شو بل ته وایي ته معده شو بل ته وایي ته وړه کولمه شو بل ته وایي ته غټه کولمه شو او هغه شانتې دوی هغه حرکات کوي چې یاره موږ ته خوراک راغی بیا د بل وایي چې ما ته راغی زه دا کار کوم each student should act as part of their organ and talk about how they are processing the food وایي هر سټوډنټ دا واته سټوډنټان چې تا ته یو کار وله کړي چې ته پکې معده شو ته مری شو ته خوله شوي نو وایي دا د خپل کار وایي چې یاره زه لکه مثال په طور یو کس ته دا اوس دا کار ورسېږي چې ته معده شو نو هغه د وایي چې زه معده یم په ما کې چې کوم نرم عضلات دي هغه د خوراک خوځوي په ما کې چې کوم انزایم دي ګیسټریک جوس هغه خارج ومه زه دا خوراک هضمه کوم بیا یې وړې کولمې ته پاس کوم نو دغه شانتې وایي خپله خبره کوي every part can explain their disorder as well او وایي هر یو تن پکې بیا دا خبره هم وکړي لکه دا د ارګن ریپرزنټیشن دی که نه مونږ پې دا ښیو چې یاره دا یو ارګن شو دا بل ارګن شو دا بل ارګن شو ډایجسټیو سیسټم وایي غره دا خبره هم کوي چې ډیسارډر په تا کې څه راتلی شي که نه په تا کې څه خرابي راتلی شي هغه هم اوس ذکر کوي لکه اوس یو معده معدې والا دی وایي چې یاره ما ته د معدې سوځېدل هارټ برنینګ چې ورته وایي که نه یاره اسیډ مې سیوه شوي دي په معده کې دا کله سیوه کېږي ولې سیوه کېږي نو دا خبر دې ورسره هم وکړي امید دی تاسو پوه شوي وي که زما په دې ټاپک کې ستاسو قسم تپوس وي ستاسو په ذهن کې تاسو زما نه په کمنټ کې تپوسلی شئ مهرباني وکړئ زما دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ